السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ صاحب په اسلام کې د تعویض حکم څه دی؟ تعویض نه دی په زوات باندې، تعویض خو عوض ته ویل کېږي، تعویض په ذال باندې دی. روا دی که نه؟ په شرایطو باندې روا دی. که شرایط پوره و بیا روا دی. شرایط یې څه دي؟ شرایط یې دا دی چې په اسلامي کلماتو به وي، په اسلامي کلماتو، یا قارون یا فرعون یا حامان، دا کلمات چې لیکي دا شرکیه کلمات دي، دا تعویض نه دی صحیح. په اسلامي کلماتو باندې به یاو مؤثر حقیقي به نه بولي چې بس که دا تعویض بس بیا زه هر څه یم، که تعویض نو بیا نه. مؤثر الله پاک دی، تعویض یو ذریعه ده لکه ګولۍ چې ما ورته اخرو، بیا په هغه صورت کې مشکل نشته، بیا کولی شي. مصنف ابن ابي شیبه دا غټ کتاب دی د اسلام د احادیثو. امام ابن ابي شیبه د امام بخاري رحمه الله استاذ دی، هغه د هغه کتاب دی. په دې کې پر دې باندې د صحابه کرامو ډېر آثار نقل کړي دي. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما عادت دا و چې خپلو ماشومانو ته به تعویض لیکي. هغه ماشومان چې کلمات یې به ویلی شوی، هغو ته به صورتونه ور په یادوله چې دا کلمات دا صورت ووایه، او چا چې به نه سوی کولی هغو ته به یې لیکي. او حرز ابو دجانه، حرز ابو دجانه رضی الله عنه دا مشهوره واقعه ده. ابو دجانه رضی الله عنه صحابي و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله د شپې په کور کې کاڼي راغورځي، پیریان دي، کاڼي راغورځي، تنګوي مې. بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیدنا علی رضی الله عنه ته وویل چې قلم و دوات راوړه. نو بیا کلمات یې ورته وویلې، سیدنا علی صاحب ولیکلې: من محمد عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من طرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. غور حديث شريف دي. أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تكوا عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا أو مبتلا. دا خط دا ولكي بیا ودا ابو دجانه ته ورکړي، ول دا تر بالښته لاندې کښېږده. داسې نور واقعات هم راغلي دي. او که په شرکي کلماتو کفري کلماتو یا مؤثر حقي بولي بیا نه دی صحیح.